resources and timeless craftsmanship. دغه نندارتون به د 2013 کال د سپتمبر د 12 تر 15 نیټې پورې د هند د بمبئی په ښار کې په لار اچول کیږي. په دې نندارتون کې د افغانستان تر ټولو غوره محصولات لکه غالۍ، قیمتي تیږې به د نړیوالو پیرودونکو لپاره نندارې ته وړاندې شي. دا به نه یوازې د هندوستان د پانګوالو لپاره بلکې د نړیوال پانګوالو لپاره یو مناسب فرصت وي ترڅو د افغانستان د محصولاتو څخه تجربه واخلي. د محصول د خرڅلاو سربیره دغه نندارتون به د افغانانو او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د ځانګړو خدماتو لکه روغتیايي، لوړو زده کړو او د سوداګرۍ ودې په برخه کې د همکاري اسانتیاوې برابرې کړي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل چې دا به د افغانستان، هند او نورو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په جوړولو کې خورا مهم رول ولوبوي. وکولای شي چې واڅو امریکایي تجاران او هغه خلک چې غواړي چې د افغانستان سره بزنس وکړي خو خپل مستقیما افغانستان ته تللی نشي، د دې نندارتون په استفادې سره د هندوستان کې د افغاني تجارانو سره کېدلی شي چې خپل لار او چارې پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل جنوبي آسیا ستراتیژۍ کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هند د یو ملګري په توګه اخیل کړي چې د دې ژمنو بیلګه د امریکا لخوا په تنظیم شوی نندارتون کې څرګندېږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې مشره کارین فریمان وایي دغه نندارتون به د دې زمینه برابره کړي چې د افغانستان محصولات د هند څخه بهر د مارکیټونو سره وصل او سوداګري اړیکې رامنځته او پراخې کړي. دا نندارتون به د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي چې تر 2020 کال پورې خپل صادرات 2 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. په دې پروګرام کې موږ د افغان نویو سوداګرو او کمپنیو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوو، لکه د ترانزیت په برخه کې، د موادو د کیفیت د لوړولو په برخه کې، دا چې څنګه د خپل محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي، او تر ټولو مهمه ده چې دوی ته زمينه برابرو چې د نړیوالو سوداګرو سره آشنا شي، اړیکې پیدا کړي او په نړیوال بازار کې خپل محصولات وړاندې کړي. دغه نندارتون به د هند او افغانستان ترمنځ د لا ښو اړیکو لپاره یو لار وي. د دې سره به دواړه هیوادونه وکولای شي چې ښې تجارتي اړیکې ولري او دا به د افغانستان لپاره ډیره ښه موقع وي چې نړیوال بازار ته ووځو. هند په افغانستان کې یو د لویو مرستندویه هیوادونو څخه دی. دغه نندارتون نه یوازې د افغانستان پر اقتصادي ودې بلکې د افغانستان او هند پر اړیکو هم اغیزه لري.